السلام علیکم. د شړشمو تیل چې کوم دی د دې صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې دي. زموږ خلک عام طور باندې صرف د ویښتو یا سر غوړو لپاره دا استعمالوي، خو د صحت لپاره او د خوراک او مختلف بیمارو کې د دې ډېر زیات بیسټ رزلټ دی. د شړشمو تیل چې کوم دی دا انټي فنګس دي، انټي بیکټیریل دي، یعنی جراثیم کش دي. د دې داسې فایدې دي چې کوم خلک کوم ماشومان پاخه شي او یا غټ پاخه شي او د ګرمۍ کې اکثر دا مسلې کېږي، خولو سره دا کېږي، نو چې صفا سوته تاسو ولامبئ صابون سره او په شړشمو تیلو ځان غوړ کوئ، نو بغیر د وایي بس تاسو هغه چې کوم مسله ده هغه فنګس چې کوم دی هغه پخوالی چې کوم دی به ختم شي. دغسې د دې ویښتو لپاره ډېر زبردستې فایدې دي. ویښته دا تورۍ چمکدار کوي او چې کوم د وخت نه مخکې سپین شوي ویښته هغه واپس تورئ. سکین دپاره ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. ګوره اوس ژمی راغلو، موسم یخ شو. په دې یخ موسم کې اکثر په ژمي کې د خلکو پوندې چوي، نو چې کله پوندې وچوي ډېر زیات تکلیف دی وي، نو هغې لپاره تاسو داسې وکړئ چې هم وزن تیل او موم واخلئ. موم عام ملاویږي، دکاندارانو په ساري سره ملاویږي. موم او د شړشمو تیل چې کوم دی دا به تاسو واخلئ، دا به ګرم کړئ، نو دې نه به یو پیسټ غوندې جوړ شي. دغه پیسټ چې کوم د شړشمو دی، د موم او د شړشمو دا پیسټ دا چې تاسو په پوندو باندې ولګوئ او بیا پسې کاټن جرابې واغوندئ په خپو باندې، نو انشاءالله د ډېر زر به دا چاودې چې کوم دی دا به هم ختم شي او د نور چې کوم څومره سکین هغه مسلې دي هم دې سره ختمې شي. دغسې د شړشمو تیل په پخلي کې ډېر زیاتې فایدې دي. په دې باندې ریسرچ شوی دی چې دا د زړه دپاره، د زړه صحت لپاره ډېر بهترین دي. های کولیسټرول نارمل کوي، ټي جي نارمل کوي. دغسې د دې مضر اثرات نشته د عام چې کوم بنسپتي ګیري، عام چې کوم تیل دي د بازار والا، د هغې په نسبت د دې سایډ افیکټ نشته. خو دومره ده چې د شړشمو تیل کې لغونې کچه غوندې خوند وي، ذایقه پکې داسې وي، نو هغه چې تاسو هغه قابل استعمال جوړوئ، نو هغه به تاسو پخوئ په داسې طریقې سره چې هغه په تاسو لوښه کې واچوئ، پتیله کې دیچکي یا پتیله کې به تاسو هغه واچوئ او په هغې کې به د ادرک یو ټوکړه یا اوږې یو پلی چې هغه پکې ور واچوئ او اور به پسې بل کړئ. نو چې کله هغه ادرک ټوکړه یا هغه اوږې پلی وسېځلی شو، نو دې مطلب دا شو چې هغه کوم تیل درجه حرارت پکار و هغه خپل پیک ته ورسېدو او هغه برابر شو، بس هغه بیا لر کوئ، هغه تیل چڼ کړئ او یخې کړئ او هغه استعمالوئ. نو زړه صحت لپاره، کولیسټرول لپاره، های بی پي مریضانو لپاره، داسې چې کوم خلک وزن کمول غواړي د هغې لپاره د شړشمو تیل استعمال ډېر زیات بهترین دی او ډېرې بیماریانو تعلق چې کوم دی غوړو او د تیلو سره دی. نو کوشش وکړئ تاسو خپل پخلي کې شړشمو تیل شامل کړئ. د سکین دپاره، سکین مسلو دپاره په ځای چې ډایرکټ تاسو کریم، سټیراید او انټي بایوټیک استعمالوئ، د شړشمو تیلو باندې علاج وکړئ. امید دی دا معلوماتي ویډیو به ستاسو خوښ شوي. داسې ویډیو کتلو دپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب باندې خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. الله حافظ.